دا ویډیو د هغه کسانو لپاره ده چې کوم کسانو یورپین کنټریز کې اسایلم واغوسته، هغه هم افغاني دستاویزاتو باندې بیا ورسره چې نو شهریت ته ملو شو، کو شهریت ته نو ملو شوی، نو په افغان پاسپورت باندې پاکستانی ویزه ولګول، یا چې نو د یورپین چې کوم پاسپورت سو یا چې نو فارن پاسپورت سو هغه باندې پاکستانی ویزه ولګولې او پیسې ورته چې نو افغانستانو دلته مسله جوړه شوه چې لکه هر یو فیملی ممبر چې د هغوی کارډز بلاک شو، ځکه چې دوی دا وایي چې یاره یو کس افغان دی نو دا ټوله فیملی چې دا افغان ده او شک او شبهات په دې باندې جوړ شي. په دې کې ډېر زیاتو خلکو ما سره رابطه وکړه، ما ولا پټیشنز جمع کړل او هغه پټیشن چې هغه سکسسفل شو او د ټولو فیملی ممبرز چې کارډز انبلاک شو. څوک هم داسې مسله چې هغه فیس کوي هغوی چې انباکس کولی شي او انشاءالله چې هغوی ته به مونږ قانوني مشوره چې ورکوو. ډېره مهرباني. السلام علیکم.